چا څومره ښه خبره کړې ده. که ته د یو څه کولو سوچ کوې نو کوشش وکړه چې یو څه لوی وکړې. که کوم خوب او امید لرې نو کوشش وکړه چې لوړ امید ولرې. اکثره خلک د لوی امیدونو څخه بیریږي ځکه چې هغوی خپل سوچ اندازه کړی دی، خپل ځان په یوه دایره کې قید کړی دی، کوم چې ډیره بده خبره ده. نو د دې لپاره لوی خوبونه ووینه، ایمجنیشن وکړه. د ایمجنیشن مطلب دی په خپل دماغ کې خپل خوبونه امیدونه رښتیا وګورئ. څنګه ژوند غواړئ، څومره پیسې غواړئ، څومره پیسې په بانک کې ښودل غواړئ، د هغه په باره کې ایمجنیشن وکړئ. د دنیا لوی خلکو ایمیجن کړی دی چې کامیاب دي، ځکه په انګلیسي ژبه کې وایي imagination is more important than knowledge. ایمجنیشن د علم څخه بهتره دی. محمد علي وایي the man who has no imagination has no wings. څوک چې ایمیجن نه کوي هغه به هیڅکله هم ګټونکی نشي. دغه خلکو چې څومره لوی ایمیجنونه کړي دي د عامو خلکو د سوچ څخه ډیر پورته دي. د ایمجنیشن په کولو باندې په هیچا باندې هم پابندي نه ده. ایمجنیشن از ریل میجیک. که تا چیرې ایمجنیشن میجیک نه وي کتلی نو په همدغه ویډیو کې یې وګوره. سترګې بندې کړه، په پوره متوجه توګه سره خپل ایمجنیشن وکړه چې ستا سره په کروڑاو روپۍ دي، ستا سره لګژري موټران دي چې ستا و مخ ته دي. تا ته ستا د بینک له طرفه میسج راغی چې ستا د بینک بیلنس له 100 کروڑ څخه اضافه ده. ته چې په کوم کور کې اوسېږي هغه یو عالیشانه کور دی، هغه کې هر څه موجود دي. خپل ایمجنیشن جاري وساته. ستا سره هر هغه څیز شته چې تا یې کله هم خواهش کړی و. په دغه ویډیو کې زه د ایمیجن طریقه در سره شریکوم، کوم چې یوازې کامیابه خلک پوهیږي. دا یو داسې کار دی چې کامیابو خلکو په خپل ژوند کې د کامیابی لپاره استعمال کړی دی. ته څه فکر کوې چې کامیابه خلک ولې همیشه زیاده وخت یوازیتوب خوښوي؟ ځکه هغه زیاتره وخت ایمیجن کوي د مشکلاتو د حل کولو لپاره، د کاروبار د پرمختګ لپاره، د خپلو کمیانو د پوره کولو لپاره. نو د دې لپاره باید ته هم په ورځ کې د یو څو منټو لپاره ایمجنیشن وکړې. ته سوچ وکړه چې ته د اوس څخه 15 کاله مخته یې، ستا سره ښې کپړې، ښه موټران، ښه کور، ښه کاروبار، ښه کورنۍ، ټول ستا سره در سره دي. یا چې ته په راتلونکي کې کوم ځای ته ځان رسول غواړې د هغه په باره کې سوچ وکړه. سوچ وکړه چې ته هلته ورسېدې او ته د خپل ژوند څخه خوند اخلې. کله چې ته د خپل ژوند څخه خوند اخلې نو ته به دا سوچ کوې چې ته دلته د رسېدو لپاره کومې لارې طریقې استعمال کړې، کومې فیصلې دې وکړې، کوم کارونه وه چې ته تر دغه ځای پورې راورسولې. هغه پوینټونه نوٹ کړه او هغه پوینټونو باندې نور سوچ وکړه. همدارنګه په دې سره به تا ته نور پرمختګ هم حاصل شي. بافروکټر وایي چې ما د نیپلیون هالکي یو کتاب ویلی دی، د کوم څخه چې ما دغه زده کړل چې ایمجنیشن د دنیا تر ټولو طاقتوره څیز دی او یو داسې طاقتور څیز دی چې د دنیا هر انسان سوچ ته ورځي. د دغه یو پرمختګ دغه دی ستا تر څنګ چې هر څومره څیزونه دي، واړه، لوی، قیمتي، ارزانه، دا ټول یو وخت چا ایمجن کړي وه او وروسته هغه په حقیقت بدل شول. د ایمجنیشن کولو ټولې فایدې دي. د دغې په مدد سره تاسو د خپل دماغ طاقت لوړوی شئ. ستاسو دننه ټول پرمختګونه په مثبتو لارو بدلوی شي. ستاسو پلانونه، ستاسو کارونه، ستاسو زده کړې نور پرمخ ځي. مشکلات حل کوی شي. نو د دې لپاره په ورځ کې د ایمجنیشن لپاره یو څه وخت ځانګړی کړئ. هره ورځ په ژوند کې نوي څه وکړئ، نوی کار وکړئ، نوی فکر وکړئ. دا وه زما د نن ورځې ویډیو. که مې ویډیو خوښې شوې وي ویډیو لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ.